یو عام انسان کغه دا وایي چې موږ ته به د ګردو پته څنګه لګي چې زموږ ګردې صحیح طریقې سره کار کوي که نه کوي، یا موږ کم ټیسټونه وکړو چې موږ ته پته ولګي. ولې چې اکثر داسې د ګردو بیمارۍ وي چې دغه هیڅ علامات هم نه وي، دغه هیڅ سیمټم هم نه وي، انسان بالکل خرابولی شي. سیمټم نه بغیر چې کوم زموږ د ګردو چې کومې بیماریان دي، کوم ډیزیز دي، دغه پته به څنګه لګو، یا د سیمټم سره موږ کم سیمټم دي چې هغه انسان ته راځي، نو موږ به څه طریقه کوو. بیا راځئ اول علامات ګورو چې د ګردې کلم کرونیک ډیزیز وي یا ګردې خراب وي، موږ ته څه علامات راتللی شي. اول چې کلم واړو بولو کې تاسو ته تبدیلی محسوسه شي، چینجز درته محسوس شي، مطلب یو انسان د مخکې واړه بول کوي، یو غنټې پس واړه بول کوي، بیا 1.5 منټو ته رالو یا 15 منټو ته رالو، نو واړو بولو کې چې کلم تاسو ته تبدیلی محسوس شي، یا ډیر کول یا لږی کول یا بالکل نه کول، نو دا اول علامات. دویم علامات چې کوم دی هغه د سور کېدل، ستاسو د سترګو چې کوم بخوا دی خویسي دا به سري شي، راوبه پړسیږي، یا خپې چې کوم دي خپې هم پړسېدلی شي، هغې ته موږ ایډیمه وایو. دې نه بغیر چې کوم ځای کې ګردې دي هغه ځای کې سخت درد انسان ته محسوسېدلی شي، یا وړه بول چې کله هم ته پاس کوي نو هغه به ډېر زیات سوځي. دې نه بغیر مسل کرمپس هم رټلی شي، انسان ټول بدن کې درد وي، یا بالکل ستاسو ولږه چې کوم دی هغه هم بالکل ختمېدلی شي، ولټی انسان ته رټلی شي او خوب هم ورکېدلی شي د انسان. دا علامات دي. اوس یو انسان د هغې ته هېڅ علامات هم نه وي، یا وایي چې نه دا علامات دي راته، خو موږ ته به پته څنګه لګي چې موږ بالکل کنفرم کړو چې موږ ته د ګردو څه بیماري شته دی او که نه دی. 2 ټیسټونه زه درته ښیم، هغې کې یو د وینې ټیسټ دی، یو د وړو بولو ټیسټ دی. د وینې ټیسټ چې کله موږ کوو نو هغې نه دا پته لګېږي چې زموږ ګردې چې کومې دا وینه څنګه فلټر کوي، صحیح طریقې سره فلټر کوي که نه کوي، چې هغې ته موږ GFR وایو. نو هغې نه به یې پته ولګي چې زموږ ګردې چې کوم دي دا وینه صفا فلټر کوي او که نه فلټر کوي. چې کله GFR لیول چې کله 80 نه سیوا وي نو دا څه شی دی، دا نورمل دی. چې کله 80 نه کم وي دا څه شی دی، دا ټیک نه دی، بیا انسان ته د ګردو بیماریانې کېدلی شي. خو دې خبره یاد وساتئ دې ځای کې یو خبره چې کله د GFR چې کوم دی دا ډیپینډ کوي چې ستا عمر څومره دی، ته میل یې که فیمیل یې، ته ماشوم یې که بوډا یې، نو د هغه په بیس باندې ډاکټر تاسو ته وایي چې ستاسو GFR لیول ټیک دی او که ټیک نه دی. دویم ټیسټ دی هغه د یورین ټیسټ. یورین ټیسټ د وړو بولو ټیسټ موږ څنګه کوو؟ ګورئ وړو بولو کې موږ څه ګورو؟ پروټین به پکې ګورو. پروټین چې کوم دی دا چېرته هم وړو بولو کې نشي پاس کېدلی. ولې؟ پروټین چې کوم دی دا د وینې حصه دی، دا پکار دی زموږ بډۍ ته لاړه شي. خو چې کله هم پروټین تاسو ته وړو بولو کې ښکاره شو که نه، د وړو بولو ټیسټ چې کله تا وکړو نو دې نه پته لګېږي چې تاسو ته د ګردو بیماري دی، کرونیک کډني ډیزیز دی درته. ولې پروټین کېدلی نه شي چې هغه وړو بولو ته راشي. چې کله هم پروټین وړو بولو ته رالو، ولې هغې حصه د څه شي دی، د وینې دی، پکار دی چې هغه بډۍ ته لاړه شي. خو چې کله هم وړو بولو کې پروټین راځي نو د کډني چې کوم هغه فلټریشن دی، کوم فلټر کوي زموږ ګردې وینه چې کوم فلټر کوي، نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي. نو دا د دې طریقه دی، د دې نه تاسو بالکل هم معلومولی شئ چې زموږ ګردې صحیح طریقې سره کار کوي که نه، زموږ ګردې خو څه بیماری نه وي. مهرباني.